کتاب نوم بدقسمته ناول. لیکوال نوید الله نوري. غږ عمران غني صافی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون ویبسایټ او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. پیل. د پلار په چیغو له خوږ خوبه پاڅېدم چې مور ته مې لګیا دی. څه شو؟ ستا هغه نیازمین زوی نه خو یې ستا د زړه کوم ارمان پوره کړه او نه پرې دا زما د غریبۍ کور ودان شو. پرېږده د ارمان پلاره، ته خو هر وخت زوی ته مې سپکې سپورې وایې. هلک دی پوی به شي. له دې سره زه هم له خپلې خونې څخه راووتم. د سپینو چوړو له پاسه مې تور واسکټ واخیست. پلار جان مې د مور په خوا کې کېناست. هلک دی سم به شي، خو اخر کله به دا سمېږي. ستا هم دې نازونو د هلک داسې کړو چې تر اوسه سم نه شو، نو وروسته به څه سم شي. نه یې ستا د محبت ته وکتل چې هر وخت زه ورته نصیحت کوم او ته راته وایې چې مور پورې لګېږه، او نه زما زحمت ته ګوري چې په زوړ ځان پردۍ مزدوري کوم. لکه د ځناور زما لاسونو ته ناست دی او زما د محنت ګټې ته ناست دی. پلار جان د دې خبرې سره مې یو غټ اسفلې وکړه. اوف پلار جانه، د خپل محنت بوج دی زما د مور په اوږو مږده. ډوډۍ دې زه خورمه او احسانونه مې په مور کوي. هغه پلار به نو څنګه پلار وي چې د اولاد په رزق تنګ شوی وي. غلی شه، ته په اولاد کې نه راځې، ته په فساد کې راځې. که ته سړی وې خلقو به راته ستا خبرې نه کولې. د ارمان مور یې، زوی دې د کلي لوی او واړه په سګرټو څښلو راوستلي دي. هغه مشران رښتیا ولید چې خپل عمل د لارې مل دی. ویره له دې خبرې راځي چې نن دې خلک په سګرټو څښلو راوستل، هسې نه چې سبا ورځ همدا خلک درته همدا نیازبین زوی په چرسو او په ډور راولي. که دا سړی وی نو دوی به د خپل تره زوی څخه عبرت اخیستی وی او هغه په څیر به یې خواري مزدوري کولی. پلار جانه، ما ته بد خلقو پیغورونه نه راکوي او نه به راته د دې کور اور جوړوي. یو ورځ به درته د دې پیغورونو د لاسه داسې پرېږدم چې ځای به وي خو دا زوی به دې نه وي. ستا په دې کور کې پلاره زه خوښ نه یم. دا دی ووتلم. د پلار د خبرو د لاسه په رواني ناروغۍ اخته وم. په ټوله لاره به مې د ځان سره خبرې کولې. په همدې حال کې وم چې ناڅاپي مې تر شا غږ شو. ارمانه و ارمانه. چې تر شا مې وکتل اجمل و. روغبړ مې ورسره وکړه. اجمل اشنا ښه یې؟ زه خو ښه یم خو ته راته ښه نه ښکارې. هغه ځکه چې زما درته له ډېرې لرې څخه پام و. لکه لیونی په درسته لاره دې له ځان سره لګیا وي، خبرې دې کولې. خیرت خو به وي؟ یاره اجمله، د لیونو شک هم نشته راکې. څه له پلار نه تنګ یم او څه له بېروزګارۍ نه. هر وخت راته قسم مې دې په خدای وي پیغورونه راکوي. کار او کار او نن یې دا بله خبره پکې هم وکړه. ولې د کلي لوی واړی ټول په سګرټ څښلو راوستي دي. یاره اجمله، زه خو د چا دروازې ته نه یم تللی که نه چې راشه واخله دا سګرټ او ویې څښه. خو نه دې کښېني زما خواته، او چې کښېني نو زه خپل سګرټ څښمه. دوی راته وایي راکه یو کش او راکړه یو کش. ټول سګرټ رانه دوی خلاص کړي. اوس مې پلار لګیا ده چې دا خلک ته په سګرټو څښلو راوستي دي. یاره اجمله، د پلار خبرو د لاسه بیخي په تنګ راغلی یم. یوه ورځ به مې ورته دا کور د تل لپاره پرېښودی وي. یاره ارمانه، پلار خو درته ښه خبره کوي که چې کار روزګار شروع کړي نو د کلي خلک به ستا خوا کې دومره ناسته پاسته نه کوي او نه به له تا سره سګرټ څښي. ښه یاره، زه د کار د رک مرک به ولګوم. اکرام او عادل چې د کلي تر ټولو بدترین کسان دي، دواړه په حجره کې سره ناست دي. اکرام چې لاس په زنه د خیرن دنیا کې ډوب ناست و. عادل پرې ورغږ کړه. اکراميه، ډېر له ځان سره مسکه مسکه کېږي. خیرت خو به وي؟ خیر چېرې دی عادله؟ له کله څخه مې چې هغه نجلۍ لیدلې ده عادله، د شپې خوبونه مې حرام شوي دي. اکراميه، ما خو هم پوه کړه که نه چې داسې کومه نجلۍ ده زموږ د کلي او د چا لور ده چې ستا خوبونه یې حرام کړي دي. عادله اشنا، دا شهزادګۍ د ګلاب ماما لور ده، نرګس. یاره اکرامه، په دې دومره کلي کې تللی د ګلاب ماما په لور مې نه لیدلې. یاره عادله خاندې نو ولې؟ او ولې په هغې نجلۍ داسې څه دي چې زه پرې مین شوی یم او ته زما په مینتوب خندا کوې؟ اکراميه، خپل زړه به دې پوه کړي چې هسې په پردو باغچو کې ګوتې نه وهي. عادله، ستا په خبر پوه نه شوم، اوس به دې پوه کړم. اکرام اشنا، هغه ارمان خو پېژنې؟ هو ستا خوږ ملګری
از سلطان ماما زوی ارمان ښایي؟ هو اکرامه همدا ښایم. ارمان چې د ګلاب ماما خوریا دی او ګلاب ماما خپل لور ارمان ته په کوچنیوالي کې ورکړی. خپل زړه دې پوه کړه، هغه د ګلاب ماما په کور کې پردی امانت دی. د کوچنیوالي رښتې پرېږده. عادل اشنا، د کوچنیوالي رښتې خو اکثره د غم کرشمې وي. ګلاب ماما خپل لور څنګه ارمان ته ورکوي؟ کوم هلک نه چې خپل مور پلار خوشحاله نه وي او بې روزګاره وي، نو هغه به د ګلاب ماما لور څه خوشحاله کړي؟ اکرامه ستا خبره په ګل بدله. څنګه چې له سترګو بایدلې اوښکه بېرته سترګو ته نشي تللی، نو همداسې د پښتون خبره هم بېرته په شا نشي تللی. ارمان چې اوس هر څه دی، خو د ګلاب ماما زوم دی. خو عادله زه یې نه پرېږدم چې ارمان دې زما مینه خپله کړي. زه به ورسره داسې کار وکړم چې په ژوند به ژوندی وي او د ډیران به زلمی وي. هغه څنګه؟ اکرامه ستا په خبره زه پوه نه شوم. پوهومه دې عادله، ارمان خو هم تا سره زیاته ناسته پاسته کوي. له ارمان څخه هغه څه جوړ کړه لکه څنګه چې دې د کلي نورو زلمو څخه جوړ کړل. هغه پوډر چې په ارمان څکې زه درته پیسې لس چنده درکوم، خو ارمان څخه یو پوډر یې جوړ کړه. عادله څومره ژر چې کولی شي. یاره اکرامه زیات هوښیار وختلې، ستا به هم کار وشي او زما د پوډر به هم لږ کار پیدا شي. بل چې پیسې وي کوم کار نه کېږي، زه خو د پیسو لپاره هر څه کولی شم. بس عادله نو حرکت کوه، خپل کار پسې ورځه، نور مې صبر نه کېږي. عادل راپسې را روان شو. دا چې د پلار خبرو کولو راته په کور کې زړه تنګ کړی و. د خوړ غاړې ته راووتم. ټوله لار مې د پلار خبرې مې په ذهن کې تلې راتلې چې ته په اولاد کې نه، ته په فساد کې راځې. که ته سړی وې تا به د تر زوی څخه عبرت اخیستی وې او د هغه په څېر به دې خوارې مزدوري کوله. په همدې سوچونو کې ومه چې ناڅاپه راباندې عادل ناره وکړه چې د خوړ غاړې ته یې څادر خور کړی و. راته یې وویل ارمانه راځه کښېنه، دلته زما زړه تنګ دی او ستا به هم ساعت تېر شي. زه ولاړم او د عادل تر څنګ کښېنستم. عادل راته په اوږه لاس کېښود. ویې ویل ښه ارمانه وایه که نه، کاروبار څنګه دی؟ یاره عادله اوس ستا راپورې هم خندا کېږي، کوم دی کاروبار په دې کلي کې؟ ارمانه چې کار دی نه و خو ما ته به دې ویلي و که نه. زما د پلار ملګری دی، غټ کاروبار دی، ورته به مې ویلي و یو څه کار به یې درته پیدا کړی و. یاره عادله د کار غم دې کرته وخوړ، قسم دی دا به دې په ما یو غټ احسان وي. د دې پلار له خبرو او د دې کلي د ماحول بیخي تنګ راغلی یم. خدای به خیر کړي ارمان اشنا، چې زه ژوندی یم د دې وړو وړو خبرو هېڅ پروا مه کوه. ستا کار په ما شو، اوس واخله له سګرټ یو دم ولګوه. پاتې دنیا ده، زه درڅخه ځمه، سبا به بیا سره همدلته وګورو او چې سبا راځي نو ما به درته نکار درک هم کړی وي. بس عادل اشنا یار دې وي، هغه هم ستا په رنګ. زه هم له خپله ځایه پاڅېدم. عادل په خپله مخ ولاړ او دا چې مازدیګر موده به غوښتل مې ولاړ شم د نرګس سره ووینم. نرګس راته نصیحتونه شروع کړل چې ماما مې درته رښتیا وایي که نه، زه کار روزګار شروع کړه. ګوره نرګس په دا خبرو مې خپل مور و پلار سره هم نه لګي او که چېرې ته ما سره همدا خبرې کوې نو بیا به تا سره هم نه ګورم. ارمانه بس ځان ماشوم مه جوړوه، دا زه چې ستا په نوم ناسته یم دا زما به څه کېږي؟ ته کار روزګار نه کوې. ګوره نرګس زه ارام خو نه یم ناست، کار روزګار پسې خو زه هم منډې وښم چې اوس قسمت کې مې نه وي لیکلي نو څه وکړم. ګوره ارمانه ته خفه کېږه مه، ته هغه تره زوی جواد ته دې وګوره، کار روزګار ځان ته کوي، په کلي کې خلک هم ښه عزت کوي او په کور کې هم. او یو ته یې چې څوک درته د کار ووایي توبه خدایه، لکه څوک چې در باندې د ټوپک ډز وکړي. جواد کومې داسې تورې کړي چې کومې وګورې نو جواد داسې او جواد داسې. له جواد څخه مو راته افلاطون جوړ کړی. مړې ښه چې ته پرې دومره خفه کېږې ارمانه، نو زه به درته د جواد نوم نور نه اخلم، خو خدای لپاره نور څه کار روزګار شروع کړه. د ځان لپاره کم از کم زما لپاره خو لږ فکر وکړه. ښه نرګس ما دا اوس دستي د یو چا سره د کار په هکله خبره وکړه او هغه راته وویل چې سبا راځي نو ما به درته کاروبار پیدا کړی وي. او ګوره دا خبره بغیر له تا بل چا ته مې نه ده کړې او ته دې هم دا خوله لږه بنده ساته چې کله مې کار وشو بیا چې هر چا ته وایه نو ویې وایه. خو ارمانه دا په دې کلي کې داسې کوم ښه انسان و چې تا ته کار روزګار پیدا کوي. هغه عادل خو پېژنې، کار د ملک صاحب زوی. هغه وویل چې کار درته پیدا کوم. عادل ارمانه دا هغو خلقو لرې کړه، هغه ښه انسانان نه دي، ټوله کورنۍ د پوډرو کاروبار کوي. هسې نه چې تا ته هم همداسې ناولې او ناروا کار پیدا کړی وي. وا زما لیونۍ، زه خو څه ماشوم نه یم که نه
شکر په ښه او بدو پوهېږم. داسې په هېڅ کوم کار نه کوم چې ستا پکې خوښه نه وي. زما دعاګانې خو ارمان هر وخت تا سره دي. خدای دې کامیابه لره. ښه ارمانه، مازدیګر په ختمېدو دی. زه هم لاړه شم کور ته. سمه ده نرګس، ورځه، په ځان پام کوه. بای. اکرامه او عادل سره به یو ځای شول. څه دې وکړل او که نه تر اوسه عادله؟ اکرامې اشنا ته څه لا وارخطا اوبه شي. اشنا برید تاوه وه. مرغۍ مې اوس په لاس کې قابو کړې ده. ښه اکرامې، زه درڅخه اوس ځمه، ځکه د هغه د راتلو وخت دی. د کار کولو وعده مې ورته ورکړې ده. ارمان چې ډېر وخت انتظار و عادل ته. له لرې نه چې عادل ولیده نو نارې یې کړې: عادل اشنا په خیر. خیر شه ارمانه، دا چیرې بیخي ښکارې نه. یار عادله ته هم عجیبه هلک یې. هغه څنګه ارمانه؟ عادل اشنا پرون تا راته ویل چې همدلته به سره ووینو. زه له څه وخته درته دلته انتظار کوم او ته ماته وایې چې بیخي ښکارې نه. ته دا خبرې پرېږده. دا راته وایې چې څه کار روزګار درته پیدا کړو که نه؟ و ارمان اشنا کار خو څه د ښار چکر نه دی چې کار روزګار پیدا کولو کې خو لږ وخت لګېږي که نه؟ که هو که نه ارمانه. عادل اشنا یو خبره درته وکړم. وایه ارمانه، تا چې په ما باندې پرون هغه سګرټ وڅښلو، هغه سګرټ به بیا پیدا نه شي؟ واه ارمانه، هغه هر وخت ما ته په جیب کې تیار ایښی دی. بس عادله، یاره منم دی، یار دې وي ستا په شان. هغه چا ویلي بې نشي سر د خره وي. ورځې شپې تېرې دي. زه به عادل ته د کار د پوښتنې لپاره راتلم. بس دې را باندې د چرسو ډک سګرټ څکو. وختونه همداسې تېرېدل. داسې ورځې هم راغله چې عادل راته وویل: ارمان اشنا، دا ځل مې درته د چرسو پلار راوړی دی. د چرسو پلار دا نو څه دی عادله؟ دې ته شیشه وایي. شیشه ارمانه. بس چې یو ځل انسان وڅکي په هوا کې ګرځي، په هوا کې. نه یاره دې خو عادله د چرسو خوند خو مو وکته، چندانې خوند یې نه و که نه؟ ته راکړه دا شی چې دا څنګه خوند لري. عادل خو له خدایه هم دا وخت غوښتلو، ورته ونیول. واخله ارمانه، رښتیا هم نشه یې لږه وړاندې وه. له چرسو څخه یو ځل مې ورته وویل چې یار دې وي او ستا په شان دې وي عادله. عادل راته په خندا شو. ویله ته چې خوشحاله یې ارمانه، نو زه هم خوشحاله یم. ورځې شپې تېرېدلې. عادل به پر ما نشې کولې. لنډه دا چې هر وخت به یې د عادل خواته تللم او د هغه خوا کې به مې نشه کوله. د کلي چمکون خلک هم را باندې خبر شول. جاوید چې زما د کلیوالو څخه یو کلیوالو، دی هم د عادل سره په ډول ډول نشو لیدلی وم. زما د تره زوی جواد ته یې ویلي و چې جواده، ستا د تره زوی ارمان د ډېرو خرابو خلکو سره ناسته پاسته شروع کړې ده او ورسره نشې هم شروع کړي دي. دا ته څه وایې جاویده؟ ارمان نشه شروع کړې ده؟ نه هغه داسې نشي کولی. هغه به یوازې سګرټ کلک څکل، هغه هم پټ. بس جواده، تا ته مې خبر درکړه. سر وخت دی، غم یې وخوره که نه، سبا به بیا په ډېرانو نه ګوري او یا د پوډریانو په مجلسونو کې. خیر، ستا ډېره زیاته مننه جاویده. زه به ارمان سره او د ارمان پلار سره هم وګورم. عادل په نشو واړولم او نور یې پرېښودم. انسان چې څنګه وږی شي او د ډوډۍ په تلاش ووځي. زه به درسته ورځ داسې د پوډرو پسې ګرځېدلم. لنډه دا چې نوی نشی شوی وم. په دې هم نوم خبر چې دا پوډریان چیرې کیني. 2 ورځې کېدل چې هېڅ مې نشه نه وه کړې. ټول بدن مې په خارښت و. په ګرولو مې د بدن پوستکی وشکول. ناڅاپي مې یو پوډري ولید. د دې پوډري په لیدو مې په زړه ناګهانه بهرونه راغلل. په منډه د پوډري په لور روان شوم، تر څو لږ پوډر وڅکم او د بدن خارښت مې ارام شي. دا چې پوډري ته نږدې شوم، د پوډرو په څکلو لګیا دی. زما چې په پوډرو سترګې ولګېدې، نو خوشحالي مې 2 چنده شوه چې زه کار ولګېد. اوس به له دې سره لږ پوډر وڅکم. السلام علیکم وروره. پوډري چې په ما پام شو، نو ژر یې خپل پوډر راڅخه پټ کړل. بیا یې راته ښکته پورته وکتل. راته یې وویل: داسې معلومېږي چې نوی دغه شوی. ورته ومې ویل: هو ورور نوی دغه شوی یم، خو اشنا لږ پوډر راکړه، خارښ را باندې لګېدلی دی. خیر دی، لږ پوډر راکړه. نه زه چاته پوډر نه ورکوم. اوس به د خارښ ځان ته پخپله سړوې. کوژده درته اوس موږ وکړه، واده به ته اوس پخپله کوې. دا چې په دې خبرو مې بیخي حالت خراب کړل. یو ځل مې ورته بیا په زاره شروع کړه چې اشنا خیر دی، لږ پوډر راکړه. خیر دی که نه مرم، ټول هډوکي مې درد کوي، ماتېږي هډوکي مې. خیر دی که نه؟
اشنا دا به دې په ما غټ احسان وي. پوډري راته په خندا شو. ولې نه مړ کېږي نه مړ کېږي، مرګ په نیټه دی اشنا. چا چې د خوږو زهر یعنې پوډر ټک لیدلی وي هغه بیا ځان ته په خپله پوډر پیدا کوي، او که تا نه وي لیدلي نو زه به یې درته وښایم. په ټول ښار کې یوازې او یوازې له عادل سره وي، خو اخیستل دې خپل کار دی. پوډري وروره ستا خبره خو صحیح ده، زه به راته راوښایې، خو مفته خو به یې نه راکوي که نه پیسې به غواړې. زما سره خو د 1 روپۍ درک هم نه لګېږي که نه. یو ځل بیا راته پوډري وخندل، راته ویې ویل لکه ته چې څنګه یې همداسې زما ژبون هم خالي دي. ورشه کور ته دې داسې زرمر پیسې راپټې کړه او ښه ډېر پوډر پرې واخله او بیا راشه زما خواته، یو ځای به وڅښو. دا چې زما د بدن خارښت او د وجود درد لا پسې زیاتېدو نور مې هېڅ کومه لاره نه درلودله. ورغلم غلی کور ته. ښه و، نه مې پلار کور کې و او نه مې مور. د مور کوټې ته دننه شوم. بکس یې قلف و. ډېر په خوارۍ مې هغه قلف مات کړه. د بکس په کونج کې ایښودل شوی دستمال مې خلاص کړو. په منځ کې د نرګس د سرو زرو 4 بنګړي او درې 4 ګوتمې ورسره یو جوړ غوږوالۍ هم وې چې پلار جان مې د پردي خلقو مزدوري کړې وه او دا یې پرې اخیستې وه. دستمال مې بېرته هماغه شان غوټه کړه. زړه مې هېڅ نه غوښتل چې دا زر یوسمه او خرڅ کړم، خو چې د ځان حال ته مې کتل نو لا پسې مې حالت خرابېده. له 100 زرو ډک دستمال مې په جیب کې کېښوده. زر زر له کور څخه ووتم چې مور او پلار مې رانشي، خو ښه به رانغلل. سیده د عادل حجرې ته لاړم. په حجره کې بلا کسان ناست وو. په ناستو کسانو کې اکرام هم و. اکرام چې زما حال ولیده عادل ته یې وکتل، په خندا شو سره. راغلم، عادل ته مې زنه ونیوله. ورته مې ویل اشنا په خدای به شي او په تا به شي، د وجود ټول هډوکي مې ماتېږي. خیر دی یو پوډۍ راته راکړه. بس بس. عادل راته په اوږه لاس کېښودو. ورته یې وویل په دې دستمال کې دې څه د کار راوړي دي که نه؟ ورته مې دستمال په منځ کېښود. ورته مې خلاص کړ چې وګوره عادل اشنا. عادل چې په دې 100 زرو سترګې ولګېدې نو په کړس کړس یې وخندل. بیا یې نارې کړې اکراميه دې خوا راشه، ارمان تا سره د دې خپل ارمان سودا کول غواړي. له دې سره اکرام هم راغلو. په خولې یې نری موسکا وه. عادل ته ور مخامخ شو. ورته ویې ویل څه مطلب عادله؟ د عادل پر ځای ورته ما وویل د 100 زرو دستمال مې ورته ونیو. مطلب دا چې د ارمانونو دنیا ده. دستمال مې ورته ورکړو. ورته مې ویل عادله دا اوس زما نه ستا دي، خو ما ته د پوډر پوډۍ راکړه که نه مرم پاتې کېږم نه. عادل زما څخه دستمال واخیسته او اکرام ته یې ورکړو. اکرام چې دستمال خلاص کړو او یو یو بنګړی پورته کړه او بېرته یې په دستمال کې کېښود. بیا مې خواته راغلو. اکرام راته وویل ارمانه زړه خو مې نه کېږي چې در څخه یې واخلم، خو څه وکړم که زه در څخه وانخلمه کېدای شي چې ته یې په بل چا خرڅ کړې. ځکه ارمانه چې ته اوس داسې زیاته تللی چې هلته د عزت نه هلته د دولت ضرورت وي. اکرام عادل ته وویل چې ارمان ښه په پوډرو موړ کړه. له دې سره عادل هم لاس کړو. د واسکټ جیب ته او پوډر یې راکړه. نور له حجرې څخه ووتلم. سیده د خپل پوډري ملګري خواته لاړم. د یو خړ پړ دیوال خواته کېناستو. څادر مو په ځان خور کړو تر څو د پوډرو لوګی بل طرف ته لاړ نه شي. له لومړي کش سره د پوډرو مې په سترګو رڼۍ شوله. ورسره مې له خوشحالۍ یو مسته خندا وکړه. بیا مې خپل سر ښکته کړو. د پوډرو په څښلو مې شروع کړه. چې سر مې پورته کړو یو څو قدمه وړاندې مې راته نتره زوی ولاړو او په حیرانتیا راته ګوري. ما کې دومره وس نه وه چې نارې مې پسې کړې چې جواد راشه او هغه مې خواته رانغلو راڅخه لاړو. خو سیده تللی و. د خپل پلار خواته ورته یې وویل چې پلاره ارمان په پوډرو راغلی دی. ما ته مخکې هم چا ویلي وو خو ما پرې یقین نه کوه، خو نن مې په خپلو سترګو ولیده. خو ما ورته هېڅ ونه ویل. پلاره ما ویل هسې نه چې زما خبرې پرې بدې ولګېږي. تره مې جواد ته وویل ښه دی بچیه چې زه دې خبر کړم. زه به مې سلطان لالا خبر کړم چې دا هلک منع کړي. تره مې هم سیده پلار پسې راغلو او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پلار مې د تره خبرې تر غوږو د اورېدو توان پکې نه و. په ځمکه کېناست او زما تره ته یې وویل وروره زما زوی بېروزګاره دی، خو نشه یې پوډري هېڅکله هم نشي کېدی. تره مې د پلار په اوږو لاس کېښود. ورته ویې ویل چې سلطان لالا کله چې دا خبره ما هم واورېده زما زړه هم نه منله، خو جواد بچي مې په خپلو سترګو لیدلی دی. پلار مې له اوښکو ډکو سترګو سره
د ګلاب ماما د کور په لوري روان شو او ګلاب ماما ته یې وویل ګلاب وروره تا ته خو معلومه شوه چې زما زوی د پوډر دنیا مسافر شو خو زه نه غواړم چې ستا لور نرګس پرې وسوځوم ګلاب ماما بیا هم خپله خبره نه بدلوله ویلې سلطان وروره زه پښتون یم ما خپله لور درکړې ده مخکې ستاسو خوښه ده دواړه ورونه په همدې خبرو کې ول چې اکرام د دواړو په منځ کې له سرو زرو ډک دستمال په میز ورګوزار کړه پلار به یې کله دې دستمال ته کتل او کله به اکرام ته کتل چې دا خو زموږ د کور دستمال دی چې دې سره څه کوي پلار جان مې په همدې سوچونو کې و چې تره مې ورته وویل اکراميه دا څه دي دا چې اکرام ځان ښه سړی کوو چې ګلاب ماما لور راکړې ورته یې ویل ګلاب ماما دا ستا د لور ښایست دی او سلطان ماما د کور عزت دی ستا د زوم د سلطان ماما د زوی ارمان یعنې ستاسو د دواړو ارمان دا مې تا ته ځکه راوړل ګلاب ماما چې ته چا ته خپله لور ورکوې هغه اصل نه کم اصل دی پلار مې له خپله ځایه پاڅېده په لوړ اواز یې وویل اکراميه بس چوپ کړه نور اکرام مې پلار ته هم په لوړ اواز وویل چوپ د کوم پلار زوی چې غل شي هغه بیا چغېږي نه لکه د ښځو شرمېږي او ته بیا هغه خود غرضه پلار چې یو تور سري ژوند خاورې کوي او خپل کور پرې آبادوي پلار چې مې هم د اکرام د خبرو جواب نه درلود سر یې ټیټ کړی او د اکرام هغه خبرې اورېدې چې د یوې خبرې په اورېدو سره یې لس وارې مړ شو اکرام بیا ګلاب ماما ته ورنږدې شو ورته ویې ویل ګلاب ماما څوک چې 100 روپۍ منګی هم اخلي نو اول یې ټنګی چې منګی خو به سوری نه وي او ته خپله د ګل په شان لور دې خلقو ته ورکوي او دا سوچ نه کوي چې د لور آینده به مې څه رقم وي پلار مې هیڅ نشو ورته ویلی یوازې د بېوسۍ اوښکې په ګریوان روانې وې دی په لاس او روان و چیرې یې خرڅول اول خو مې کوشش وکړه ګلاب ماما چې ترې واخلمه خو نه یې راکول ویله ټول بدن مې خارښ کوي هډوکي مې درد کوي وایي زه پرې ځان ته پوډر اخلم ما ویل خیر دی یو 100 روپۍ به ورکړم هسې نه چېرته په غلو واوړي او د ډېرو روپیو سره زر دي هسې نه چې د پوډر روپۍ او 2 پوړو یې بدل کړي بس یو 100 روپۍ مې ورکړې او ستا امانت مې تر تاسو بېرته ورسو په پای کې اکرام مې پلار ته وویل خفه کېږه مه تاسو دواړه زما مشران یاستئ خو د ارمان په کارونو ما ته دومره غوسه راغله چې زه په ځان هېڅ پوه نه شوم که تاسو ته څه بد رد ویلي وي نو زه ستاسو دواړو نه معافي غواړم دا چې پلار مې او د نرګس پلار ګلاب ماما د اکرام دا خبرې واورېدلې دواړه راپسې راووتل په کلي کې کله یو خوا ګوري او کله بله خوا په همدې کې د نرګس پلار ته په مخه ورغلم چې په زنګېدلو قدمونو را روان وم چې خوا ته یې نږدې شوم له ګریوان څخه یې ونیولم ویې ویل وهلکه ارمانه دا ته څه په ګډوډ سر او له دې ځان څخه دې څه جوړ کړي وا د خدای ظالمه د خدای ظالمه چې د پلار د زړو هډوکو غم در سره نه و نو د هغې زړې مور سپینو ویښتو ته خو وګوره که نه د هغې ژوند مو در په دره کړو درسته ورځ ناسته یې ژړېږي هېڅ یې راباندې دا خبرې ښې ونه لګېدې سر مې پورته کړه ورته مې ویل ځه مشره ځه بیا به وایي چې دې ته وګوره زما عزت یې ونه کړو زه دا چې د ګلاب ماما راته هم حوصله ختمه شوه راته یې ویل ما ته وایي ځه نور راته مخ ته څپېړې ونیولې 3-4 څپېړې یې راکړې نور مې د دې لاس ونیو ورته مې ویل ای مشره اوس خو دې ووښلم خو خاطر مې دې وکړه ځکه چې خو سره مې بل وار ونه کړې پوه خو شوي که نه او که بیا دې راباندې لاس پورته کړو نو بیا به درته هېڅ ښه نه وي ښه لاس څخه مې ونیو ورډیکه مې کړو چې ځه چرت به مې نه خرابوي زه له دې سره ګلاب ماما راته برګ برګ وکتل ویې ویل دې مردارې نشي خو له تا څخه د مشرانو کشرانو ادب هم هېر کړی خپل څادر یې په اوږه واچو او په ژړغوني غږ یې له ځان سره وویل چې خدای دې تباه کړه لکه څنګه چې دې تباه یې او نور راڅخه روان شو سیده خپل کور ته لاړ لاس په زنه په کاټ کې کېنست د دې سره نرګس هم راغله او د خپل پلار تر څنګ کېنستله خپل پلار یې ډېر خفه ولیده ورته یې غږ کړه پلار جانه خدای دې خیر کړي ولې داسې خفه یې نرګس بچی نن چې ما په خپلو سترګو څه ولیدل که تا ته مې ویل نو زړه به دې له خفګانه وچ وي پلار جانه څه دې ولیدل هله ژر ووایه زما دې اندېښنه کړه نرګس بچی ارمان زموږ سره ډېر بد وکړل ډېر بد دا ته څه وایې پلار جانه ارمان خو زما د ضرور زوی دی او ستا څخه خوری دی هغه زموږ سره ولې بد کوي همدغه خو غم دی که نه نرګس بچی چې ارمان زما خوری دی که نه ما به ترې هماغه ځای کې سا ویستې وه
پلار جانه اخر ارمان داسې څه کړي دي؟ ارمان ستا ټول ارمانونه د پوډرو په لږو بدل کړل. نه پلار جانه ارمان داسې نشي کولی. داسې وشول نرګس بچې، داسې وشول. ما هغه په خپلو سترګو ولیده، په خپلو سترګو. په کور کې د ویر نارې شروع شوې. یو خوا نرګس ژړل او بله خوا یې پلار. له دې وروسته به چې نرګس هر چېرې ناسته وه، یوازې به یې د پلار همدا خبرې تر غوږو کېدلې چې ارمان ستا ټول ارمانونه د پوډرو په لږو بدل کړل او ما بېغمه خپلې نشي کولی. د دنیا له هر غمه مې ځان پناه کړی و. په ډېران د 3-4 نورو پوډریانو سره ناست وم چې ناڅاپي باران شروع شو. داسې یخنۍ ونیولم او د باران څخه د پټېدو مې هېڅ ځای پیدا نه کړه. نو کور مې رایاد شو. په زنګېدلو قدمونو د کور په دروازه دننه شوم. خپلې خونې په لور روان شوم. لاملاس د خپلې خونې په دروازه نه و لګېدلی چې پلار مې راپسې نارې کړې: ودرېږه پوډري. د ګریوان څخه یې ونیولم. راته یې وویل چې راته په یوه ساه ووایه چې هغه سره زر دې په چا خرڅ کړي دي؟ زما د انګورو سره زر دي په چا خرڅ کړي دي؟ ووایه په چا دې خرڅ کړي دي؟ دا چې ما پلار ته هېڅ ځواب نه درلود، هېڅ مې ورته په ځواب نه شو ویلی. بس پلار به مې یوه خبره او 2-3 ګوزارونه راباندې کول. زړه سپین سرې بېوسه مور مې چې د خړ پړ دیوال تر څنګ ناسته وه لکه د باران اوښکې تویولې. پلار مې په وښلو شروع کړې وه. راته یې وویل: پوډري له تا څخه دومره حیا عزت څنګه لاړو چې د یوې پوړې پوډرو لپاره دې د خپلې ښځې سره زر په پوډرو بدل کړل؟ پوډري نن دې په ټول کلي کې زما د عزت او غیرت پګړۍ د ډیران په دوړو ولړله. نن تا ته زوی ویل ما ته لوی شرم ښکاري. پوډري دا چې پلار مې وښلم او مور راته کتل، خو وس یې نه درلود چې خواته مې راغلی وی. د پلار په وښلو د مور په خوا کې ولوېدم. کلک یې په غېږ کې ونیولم. په دواړه مخه یې ښکل کړم. راته ښکته پورته حیران وکتل او له سترګو یې لکه سیلاب داسې اوښکې روانې وې. خپل خاوند ته یې څادر څولې کړه چې د ارمان پلار بس دی، خدای ته وګوره، بس دی. زما ارمان زوی نور مو وښه. له دې سره مې پلار په لوړ اواز زما مور ته وویل: چپ بله خبره ونه کړې. ستا مینې خو د وینه هم سپینه کړې ده. ستا د مینې او ستا د دې هر یو قربان چې دې ته دې کولو له دې ارمانه یو داسې توپان جوړ شوی چې د سیالي مې بایلو ده او د کور چاردیوالي کې هم نه پرېږدم. راته یې وویل: ووځه له کوره پوډري. مور مې غېږ کې کلک نیولی وم او زما پلار ته یې په سترګو کې سوال کو چې خیر دی پرېږدی. پلار مې ورڅخه کش کړم او د حویلۍ له دروازې بیرون کړم. ووځه پوډري، نور ستا ځای دې کور کې نشته. په ډېرانو ګرځه. او بیا یې دواړه لاسونه اسمان ته ونیول. په چیغو یې وویل: یا الله داسې اولاد هېچ چا ته هم ورنه کړي چې د مور او پلار په درد دوا نه شي، بلکې د مور او پلار لپاره قهر او غضب ګرځي. د داسې اولاد څخه نه اولاد ښه وي. ارمانه خدای دې در په در کړه. ستا د لاسه زه په کلي کې چا سره سترګې نشم مخ کولی. که ما ته معلومه وه چې د تا څخه داسې اولاد جوړېږي نو ما به ته هېڅکله په خپلو اوږو نه وي ګرځولی. په ځمکه به مې ښخ کړی وی. په ځمکه کې مور مې د پلار پښو ته ولوېده. بس دی د ارمان پلاره، نورې ښېرې ورته مه کوه. اکرامه چې د همدې موقع په انتظار و خپل پلار یې ګلاب ماما ته په مرکه ورولېږه. ورته یې وویل: ګلابه وروره ښه سوچ پرې وکړه. تا چې د چا په سر پښتو کوله ودې لیدله، د هغو پښتو اوس د پښتو په ډېرانو وګوره. ګلابه وروره زه ستا لور خپل زوی ته غواړم. لور به دې زما له زوی سره ډېره خوشحاله وي. اکرام پلاره سمه ده، خو ما ته لږ وخت راکړه، زه به پرې سوچ وکړم. کومه خبره نه ده ګلابه وروره، ته پرې ښه سوچ وکړه. اخر دی زه به بیا راشم. اوس مې ګلاب ماما هم په دوو کې حیران و چې څه وکړم. هېڅ نه پوهېده او زه بې وجدانه د خپلو پوډریانو یارانو سره په ډېرانونو بېغمه ګرځېدم او خپلې نشې مې کولې. پوډر مې ووهل چې تر شا مې وړې سلګۍ شوې. شاته مې وکتل. پوډري ملګری مې و. خپل مخامخ پوډري اشنا ته یې وویل: جماليه په دې قدرتي څه وشول؟ دا خو ټول رپېږي. ارمان اشنا پوډر ورسره نشته ځکه رپېږي. جماله چې پوډر ورسره نه و نو موږ نه به یې غوښتي ول، که نه موږ به ورکړي وو. خو ما ته نن داسې ښکاري چې قدرت زموږ څخه د ټول عمر لپاره ځي. له دې سره قدرت هم نارې کړې: ته رښتیا وایې ارمانه، زه د تل لپاره ځمه. له دې دنیا خو نن راته هېڅ د پوډرو پوړی نه یادېږي. د مور زارۍ راته یادېږي. خو کاشکې ارمانه چې د مور مې منلې وې نو نن به مې په ډېران کې نه د مور په غېږ کې ساه وتلې وه. خو ارمان او جمال
تاسو دواړه په ما سره نن دا وعده کوئ چې زما مړی به زما مور ته رسوئ. له دې خبرو سره یې ساه ورکړه. په وارخطا یې خوا کې کېناستم. سر مې ورته په خپل زنګون کېښود. دې ته مې ژړل. ځان سره مې په ژړا وویل چې ډېره بېوفا نشه یې، ډېره بېوفا چې د کور د محلونو په ځای نن د ډیران په خزلو کې پروت دی. د ژوند ټولې خوشحالۍ د پوډرو په بدبخته نشه کې بدلې کړې. پوډرو وا د ګل په شان زلمی له پالنګ راپاڅوي او لکه د ملنګې خاورې یې کړې. نه د مور په غېږ کې سر کېږدي، نه د پلار مټې جوړېږي. پوډرې دي خدای تباه کړې. نه پر رحم د چا کېږي، نه پر زړه د چا خوږېږي. بد نصیبه پوډرې وي چې له ډېرو ارمانونو سره ښخېږي. ګلاب ماما مې هم کومه بله لار نه درلوده او د اکرام بد عملونه هم نه خوښېدل. هغه هم بد عمله انسان و. نو ګلاب ماما زما تره پسې راغی او ورته یې وویل چې سردار وروره، زه غواړم خپله لور ستا زوی جواد ته ورکړم، ځکه چې د کور عزت به مو بېرته په خپل کور کې خوندي شي. ارمان خواست هم پوډري شو. تره مې ورسره ومنله، خو ګلاب ته یې وویل چې ګلاب وروره، زما ستا خبره خوښه ده، خو زه خپل زوی جواد سره مشوره کوم. یو ځل چې هغه څه وایي او ته لاړ شه. ګلاب وروره، د خپل لور سره دې هم یاده وکړه چې هغه څه وایي. هر یو د خپل کور په لوري روان شول. زه پوډري په هېڅ نه خبرېږم چې زما نرګس څنګه ده. بس ټوله ورځ په ډیرانونو او په پوډرو څکلو وتېروله. په سوچ او نشه کې ناست وم چې ناڅاپه راباندې چیغه کړه، ارمانه و ارمانه. شاته مې وکتل چې ګورم تر زوی مې جواد دی. او په خیر په خیر جواد جانه، څنګه دې پېښه راوکړه؟ اشنا داسې وخت کې راغلی چې موږ سره ستا مېلمستیا لپاره څه شی شته او را دلته په ډیرانو هوټل شته. د تره زویه ارمانه، په داسې مرض اورېدلی چې په کتو درته کتی نه شم. دا بدبختي درنه اخیستی نه شم که نه. قسم په خدای ارمانه چې تا به مې ښځلمی جوړ کړی وی او ځان به مې ستا لپاره د دې ډیران خزرې جوړ کړی. ما ته معلومه ده د تره زویه جواده چې تا ما سره همیشه د زړه نه مینه کړې ده. نو بیا ما ته ارمانه زما د مینې په بدل کې تا ما هغه مینه راکړه چې زما د زړه پرې سکون پیدا شي. دا پوډر پرېږده ارمانه، پرېږده. جواد اشنا، ځان درته حلالولی شم، خو دا پوډر نشم پرېښودلی. منه داسې څه مه غواړه جواده چې ته یې حاصلولی نه شي او زه یې درکولی نه شم. د دې سره جواد یو غټ اسویلی وکړه، بیا یې د واسکټ جیب ته لاس کړه او 100 روپۍ راته ونیولې. ارمانه دا 100 روپۍ دي، په کار به دې راشي. جواد اشنا، د رزق وعده خو الله کړې را سره، هغه به یې راکوي. پاتې شوه د پوډر خو ستا په پیسو نه کېږي، ځکه چې دا د حلالې دي. پوډر خو یا د سوال په پیسو کېږي او یا د غلا په پیسو. دا پیسې دې واخله اشنا. خو ارمانه، نه ته غالې او نه سوالګرې، ته زموږ د ټولو سر ګل یې. ګل وا جوادیه، دې ګل ته ما هغه توره خاوره اچولې ده چې دا ګل اوس مړاوېدلی شي خو زرغونېدلی نه شي. دا ډېرې ژورې خبرې دي، پرېږده یې اشنا. زه ورځه، ستا به زیات کارونه وي. د ګل کیسه خو لاړه، د ګلو په ارمان شوله. او اشنا، دا پاتې زندګي مې د خزرلو له ډیران شوله اشنا. جواد لاړو. لا له خپله ځای خوځېدلی نه وم چې مور مې نارې کړې، ارمانه بچیه. د مور په لیدو مې سګرټ د لاسه ولوېده. ورته ومې ویل مورې ته دلته څه لپاره راغلې؟ و ارمانه بچیه، چې وجود دې په ډیران وي زړه به دې څنګه په ارام وي. زه خو په تا پسې راغلی یم بچیه. له خپله ځایه پاڅېدم. مور ته مې وویل مورې، د کور په ګلدان کې ګلونه ښه ښکاري، هغه ځینه زه لاړه شه. مورې څه ته نور داسې وکړه مورې چې ستا ارمان نور د ډیرانونو بندیوان شو. زه لاړ شم مورې. نه ارمانه بچې نه، که ته پوډري خو زما د وجود یوه برخه یې. دا چې دغه شان په دې ځای کې پوډرو ته لوګی کوې، دغه شان درپسې زما زړه لوګی کېږي. ای زما بچیه، راځه چې کور ته ځو. پرېږده دا زهر زویه، منت درته کوم، زارۍ درته کوم زما بچیه. و مورې، هغه غوښه مه وړه چې په دې کې پخېږي نه او خامه خوړل کېږي نه. ما هېر کړه مورې، ما هېر کړه. لاړه شه له دې ځایه، زه لاړه شه. ای ارمانه بچیه، څنګه دې هېر کړمه؟ ستا ګډې وډې خبرې خو به ما مړه کړې مړه. دغه مجبوري خو زما هم ده که نه مورې چې ته زما نه بغیر مړه کېږې او زه د پوډر نه بغیر مورې. ته راځه ارمانه بچیه راځه. ستا د پوډر پوړۍ زما مجبوري شوه. ځه چې زه کور ته، زه ستا د پوډر پوړۍ تا ته په کور کې در کوم. راځه بچیه راځه. نن به یې مور په خپل بچي باندې پوډر وڅکي.
ګلاب هم خپلې لور نرګس ته وویل لورې ما فیصله کړه چې ستا واده به د جواد سره وي. ارمان خواست هم پوډري شو. نرګس وویل نه پلاره زه د ارمان نه بغیر بل چا ته په ډوله کې نشم کېناستلی. نرګس بچې ارمان اوس ستا قابل پاتې نه شو. هغه بد عمله اکرام هم راڅخه څو ورې ستا رشته وغوښته خو ما یې معلومات وکړل. هغه همداسې سم سړی نه و او په دې رشتې باندې د ارمان مور او پلار هم رضا دي. ستا خوښه څه ده؟ د جواد پلار ته هو وکړم. نه پلار جانه تاسو ما مجبوروئ ستاسو ته خبره نشم منلی. نرګس بچې ته ولې نه پوهېږې ارمان اوس د پوډرو په نشه کې دومره لرې تللی ده چې بیرته د هغه راتلل ناممکن دي. خو پلار جانه د ارمان علاج هم کېدلی شي. تاسو د هغه علاج ولې نه کوئ؟ بچې د پوډر نشه داسې شی ده چې یو ځل د انسان په رګونو کې دننه شي نو بیا ترې په مرګ وسي. په مرګ زه مې مور کور ته راوستم. خړ پړ دیوال ته مې تکیه وکړه د پوډرو په انتظار چې مور مې اوس راوړي خو معلومه نه شوه. ورپسې مې نارې کړې مورې و مورې ژر کوه که نه په تمه تمه دې مړ کړم. هلته سم دم ناست ومه ویل دې راځه کور کې پوړې در کوم. کومه دې مورې راوړس پوړې که نه. له دې سره مې مور له کوړې راوته په لاس کې یو سطل اوبه او ورسره جان پاک و. دواړه یې زما تر څنګ کېښودل. دا هم کېناسته. ورته مې ویل مورې ما ته پوړۍ راکړه ټول وجود مې درد کوي هډوکي مې ماتېږي نور انتظار مې نه کېږي. ای زما مهربانه شهزاده بچیه ته څومره ښکلی ځوان وې ښکلی به ګرځېدلې دا ټول کلی به در باندې ښکلی ښکارېدو. دا وګوره ما درته اوبه راوړې چې اوس یې په خپل لاس ولامبوم. پرېږده دا پوړۍ موړۍ. اوف مورې زه په څه کې یم او ته په څه کې یې؟ مورې تا خو زه په دوکه راوستم. تا خو ما ته هلته ویل چې تا ته پوړۍ در کوم. ما ته پوړۍ پکار ده. مورې ما ته پوړۍ زه اوس هم پاک یم ښکلی ځوان یم بس ما ته پوړۍ پکار ده. ما ته پوډر راوړه مورې که نه دا زوی دې مري. ای زما ارمانه بچیه کومه به هغه مور و چې خپل بچي ته په خپل لاس زهر ورکړي. ای بچیه زه تا ته زهر نشم درکولی. ته خو زما صرف یو زوی یې. زما د سپین سر ته وګوره زما د زړه ته وګوره د ماما لور ته دې وګوره چې کوژده کړې مې درته د هغې په غم کې هم نه یې. بچیه پلار چې د بهر ووځي واړه زاړه ورته پیغورونه ورکوي. بس دی که نه زویه دې جولۍ ته وګوره. نه نه مورې نه یې منم نه یې منم یو خبر هم نه منم. دلته زما وجود ماتېږي او ته ما ته د خلکو خبرې کوي. خدای دې کور وران کړي خدای دې خاندان سره کور وران کړي. خو ما ته پوړۍ راکړه مورې زما وجود ماتېږي ما ته پوړۍ نه راکوي. یوه خبره زما په خلاص غوږونه واوره مورې نن خو زه تا په دوکه راوستم خو آینده به زه دې کور ته نه راځم نه راځم. مور مې د بېوسۍ اوښکې تویولې. همدا یوه خبره یې کوله ستا مور دې له تا زار شي. داسې مې ووایه داسې مې ووایه. مور مې ژړل. ما ورته کور پرېښوده او لاړم. سردار خپل زوی جواد ته وایي چې د ګلاب ماما لور سره دې واده کوم. خو جواد دا خبر ورسره نه مني. ورته وایي چې زه د ارمان جنازې توګه نشم ورکولی. ارمان د نرګس د سر ګل دی او د هغه مینه ده. زه دا کار نشم کولی. ستا خبره سمه ده جواده زویه خو ته دا نه غواړې چې د ارمان حیا په حیا کې پاتې شي. داسې خو به یو ارمان ژاړي خو که سبا نرګس د بل په ډوله کې کېنسته نو بیا به ټول خاندان ژاړي. زه درته منت کوم بچیه زما خبره ومنه خپله فیصله بدله کړه. سوچ کولو وروسته جواد پلار ته ویل خو پلار جانه پلار خبره ورغبرګه کړه. بس بچیه خپلوي د همدې لپاره چې په خپلو حیا واچوي. اوس چې ټول ومنله بس اخر جواد هم مجبور شو او زړه نازړه یې هوکړه وکړه او د نرګس سره واده کولو ته راضي شو. اوس چې مې مور خبره هم شو چې جواد هم واده ته غاړه کېښوده نو په ژړا یې شروع وکړه. پلار مې ورته راغلو ژړه مه ښځې که زموږ ارمان د خپلو ارمانونو قدر کړی وی نه به ته د سیالي وتې او نه به زه. څنګه به نه ژړم د ارمان پلاره د خلقو ارمان خو به پوره شي د خلقو خوشحالي خو به پوره شي خو غرق خو زما بچی شو. یا الله هغه خلک تباه کړه چې زما بچی په دې بدو نشو تماشو راوسته. نرګس چې پوه شو چې جواد هم زما سره په واده کولو راضي شوی نو نرګس جواد ته ویل ګوره جواده ته له دې رشتې انکار وکړه. ته پوهېږې چې ما صرف له ارمان سره مینه کړې ده او زما هم دا ارمان دی چې زما ډولۍ به صرف د ارمان دي کور ته ځي. خو نرګس هم په دې رشتې خوشحاله نه یم. ما خپل ډېر کوشش وکړو چې
دا رشته ونه شي. خو دا د مشرانو فیصله ده او زه د مشرانو د فیصلې په مخ کې ډېر بېوسه یم، هېڅ نشم کولی. له دې خبرې سره جواد هم له نرګس څخه لاړو او نرګس چې په پښو کې هېڅ دمه نه وه په زنګېدلو قدمونو د کور په لوري روانه شوه. زه لیونی چې د پوډرو نهار ومه. له جومات څخه مې پوره 3 جوړه څپلۍ راپټې کړې چې کلیوال ولیدم په ډیکو ډیکو یې د خپل پلار مخې ته راوستم. سلطان ماما ستا زوی له جومات څخه د خلقو څپلۍ راپټولې. خوښه وه چې موږ ولیده، سیده مو تا ته راوسته چې ته یې پوه کړې. که نه د بل چا زوی وی نو ژوندی به مو نه وی پرېښی. چې له جوماته یې څپلۍ پټولې وژلی به مو، سم کار مو کړی و. دا زما زوی نه دی، دا زما دشمن دی، دشمن. پلار ته مې وویل پلاره چوپ، چې ما ته پلار ونه وایه. بدبخته ما به هر وخت الله ته سوال کولو چې یا الله ما ته زوی راکړې، یا الله ما ته نیک عمله او نیک صالح زوی راکړې. که ما ته چېرته دا معلومه وه چې ما ته به دا دعا په ژړا بدلېږي نو به هېڅکله د زوی د غوښتنو دعا نه وکړې، هېڅکله هم نه. ته یوازې نه شی نه یې، ته هغه آفت او مصیبت چې ټول کلی در څخه په غم کې پروت دی. ته زما لپاره یو مصیبت یې. تا زما لپاره د شرم او پیغور نه بغیر بل څه نه دي راوړي. ستا د لاسه زه شرمنده یم، ستا د لاسه زه د مرګ سوال کوم. ته د مور ازار یې، تباه او برباد شي زویه. ستا د لاسه نه ما او نه د مور ښه ورځ ولیده. تباه شي زویه. کلکه څپېړه یې په مخ راکړه. راته یې وویل ته د ذلت لایق یې، مړ شه. ته د ګور قابل یې، نه د کور. ډېر وارونه یې راباندې وکړل. اخر ترې کلیوالو خلاص کړم او خوشي کړم. زه هم حیران شوم. د کلي لرې لاړم. ښار ته هلته مې پوډریان پیدا کړل. له جومات او دوکانونو مې غلا کوله او پوډر به مې ځان ته پیدا کول. شپه به مو په باغ یا د سړک یا د کوم سیند غاړې کې وه. شپې ورځې تېرېدې چې یو ورځ مې یو کلیوال ولیدمه. راتاو شو. راته یې وویل بدبخته ځواني دې خپله خاورې هېرې کړه، خو ستا دغې کوژدنې واده خو به هم نن سبا کې ستا د تره زوی جواد سره وشي. د دې خبر په اورېدو سره مې په سترګو توره شپه شوه. څه زما د کوژدنې نرګس واده به زما تره زوی جواد سره کېږي؟ نرګس هم زما په عمل او کردار ډېرې خفه وه. ورځ په ورځ یې د ډېرو سوچونو له لاسه رنګ په ژېړېدو و. په تېره بیا د جواد سره د واده د خبرې په اورېدو نور هم خرابه شوې وه. راغلمه د نرګس د کور دروازې ته ودرېدم تر څو د لاس نښه یې بېرته ورکړم. دروازه مې ټک ټک کړه. نرګس راته راووته. نرګس هم هغه پخوانی نرګس نه وه، خو بیا هم ښکلې ښکارېده. خو زه هغه پخوانی ارمان نه ومه. زه یې چې ولیدم ښکته پورته یې راته وکتل. نورې سترګې واړولې. هېڅ. د دروازې تر شا ودرېده. راته یې وویل د لیلا دروازې ته خو مجنون سي. دا خو زما د مینې خزانه د پوډرو نذرانه کړه. زما دروازې ته لکه ملنګ ولې ولاړې؟ ما دې پوډرو کې هر څه بایلودل نرګس، خو ستا د لاس نښه ما نه ده بایللې. خو نن تا راکړې د لاس نښه ما تا ته بېرته راوړې ده. لاس څخه مې اخلاصه کړه. ورته ومې وویله دا واخله نرګس، دا وغورځوه ارمانه، ځکه چې دا به ماته د ژوند لمبه جوړه شي. څنګه چې دې زه د مینې په ارمان کړم داسې دا زما د لاس نښه هم د ډېران کړه. ځه زړه مې پرې نه کېږي که نه نرګس چې څنګه یې وغورځوم. زړه به دې پوه کړي چې دروازه کې ولاړه دا جنۍ څه وخت کې ستا لیلا وه او نن ترې د غم هغه سلې جوړه شوه چې ټولې خوشحالۍ په غم کې بدلې شوې. زه لاړ شه. دا د لاس نښه مې چېرته په قبر کې ښخه کړه. د عاشقانو زیارت جوړ شي. نور یې راپسې دروازه بنده کړه. ما له دروازې هغې خوا اوښکې تویولې. نرګس دې خوا. په سبا سهار د کلي دغه دیوال سره کېناستم چې تر هر څه وړاندې به د لمر وړانګې پر دې ځای وې. یخنۍ هم نیولې وه او د پوډرو درک مې هم نه و. دې پوډرو راڅخه سوالګر جوړ کړی و. بس چې څوک تېرېدل ای د الله پر ځه 10 روپۍ راکړه. یو زنانه راغله چې ورباندې مې غږ وکړه ای بیبي یو 10 روپۍ خو د الله پر ځه راکړه. الله دې د سرې ډولۍ خاونده کړه. د دې سره راته مخ راواړاوه چې ومې کتل نرګس ته. زر مې شاته دیوال ته تکیه وکړه. نرګس ما ته او ما نرګس ته حیران حیران کتل. په خوله م هېڅ نه شو ویلی. د نرګس زړه راته وویل د شاهي لارو مسافره د خړو کوڅو ته راغلې. زما د مینې تخت دې پرېښوده. د 10 روپو ده راغلې. په زړه کې مې ورته وویل ستا د مینې په تخت ناست یمه. نن مې فقیر وګوره. د خوشحالۍ نه لاړم ورک شو. نن مې په غم دلګیري وګوره. نرګس په زړه کې راته وویل
د خوشحالۍ دنیا دې لاړه، د بل د غاړې هار شوه چې نازېدې پرې لیونیه، هغه لیکل دې نن د بل شو. نرګس راته په لوړ اواز وویل ارمانه سبا زما واده دی. له دې خبرې سره راباندې دنیا تاو راتاو شوه، خو ما ورته هیڅ نشو ویلی ځکه چې زه اوس هغه ارمان نه وم، یو د ډیران پوړري وم. سبا مې واده دی ارمانه. دا خپله وینا ګڼې که د خپل زړګي خوښه؟ په ژړغوني غږ مې ورته وویل مبارک شه نرګس، زه به د پوډرو په نشه کې ستا د سرې ډولې تماشې ته ضرور راځم. ضرور زه به درځم. دا مې څه وکړه؟ نرګس راڅخه لاړه. د پلار غوندې عظمت مې د پوډرو په ضلالت کې وبایللو، د مور غوندې جنت مې دې سپیرې نشه کې دړې وړې کړه. هره رښتیا مې پکې لکه د وچ لرګي ماته شوه. اوس راباندې قدرت یو داسې امتحان راوسته چې یو اړخ ته مې د وجود ماته ډالۍ ده او بل طرف ته زما د ارمانونو ډالۍ ده. یو طرف د پوډرو خماران دي او بل طرف ته مې دشمنان. ورځ سبا شوه، لارې خوا خلک د واده په لوري را روان ول. زه ورته ښه لرې په غونډۍ کېناستم، د خپلو ارمانونو د جنازې تماشه مې کوله. یو څو شېبې وروسته ګلپوش موټر د نرګس د کور په منځ کې ودرېدلو. شاوخوا یې ترې پردې تاو کړې وې. فکر مې وکړ چې اوس نرګس موټر ته پورته کېږي. زړه مې په درزېدو شو. لږه شېبې وروسته ګلپوش موټر حرکت وکړ. ګلپوش موټر ورو حرکت وکړ. د حرکت کولو سره زما د زړه درزه زیاده شوه چې څومره موټر لرې کېده داسې فکر مې کوه چې زړه مې څوک ځان سره وړي. ګلپوش موټر مې له سترګو پناه شو. نور نو زه هم په ځان پوه نه شوم. را پرېوتم چې اوښکې شوم. د خپل کلي ډاکټر والي په دواخانه کې مې مور او پلار سر ته ولاړ ول. ډاکټر والي مې پلار ته وویل اوس ښه شو، تاسو کولی شئ چې کور ته یوسئ. په داسې حال کې کور ته روان کړم چې د یو لاس څخه مې پلار نیولی او د بل لاس څخه مې مور. د کلي منځ ته چې راورسېدو نو اعلان مې تر غوږو شو چې د ګلاب ماما لور او د جواد ښځه په حق رسېدلې ده. نن مازدیګر 4 بجې جنازه ده. زه ارمان یوازې د ارمانونو دنیا ته پاتې شوم. الله په امان. پای.